د یاد اتحاد مشر ملک غلام خان مشال ریډیو ته وویل چې د پښتونخوا صوبایي حکومت د شمالي وزیرستان د بیکوره شوي خلکو لپاره د کورنۍ په سر د 3,000 روپو ورکولو اعلان کړی و، خو یوازې 2 میاشتې دوی ته دغه مالی مرسته ورکړې شوې وه او صوبایي حکومت ته د هرې کورنۍ په سر 50,000 روپۍ پاتې دي. میشته په شروع کې د وزیر اعلی او د تحریک انصاف چیرمن عمران خان صاحب د میډیا واز آی ډی پی د پورا اعلان کړی و 3,000 روپۍ د هر خاندان د پورا 2 کشتینه روپۍ دي، باقي 18 میاشتې روپۍ په دې باندې پته شوې دي او کچېره دا نه بعد جاری نکړلې د دې پورا میر بارفور یو احتجاج کی ان شاء الله تمام سیاسي پارټي په باندې میټینګ کی هغه پورا آی ډی پی دغه پورا تیاری او د شمالي وزیرستان د مسلم لیگ نون مشر نظردین وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د شمالي وزیرستان نه د پوځي عملیاتو لوجې 2 لک خلک افغانستان ته کډه شوي دي او دغه خلکو ته دي د بنو په لار نه بلکې د غلام خان په لار خپل کورونو ته د واپس راتګ اجازه ورکړي شي. 2 لک آی ډی پیز په افغانستان کې د مونږ ورونه پروت دي. هغه د غلام خان په چیک پوسټ باندې د واپسي بندوبست حکومت وته وکړو آرمي او هغه د زر نظر واپس ویل چې هغه په بل ملک شي پرته دي، هغه ته الته مشکلات تای، هغه په مرزي نه دي تللی اده اپریشن دی واجه او د ملک ته خاطره چې دلته ترانسپورت ونه چې د بنو ترغلی. او د قومي وطنګون ملک اکبر خان مشال ریډیو ته وویل چې د بنونه د شمالي وزیرستان په لار دی پولیټیکل انتظامیه د لاري د اجازتنامې په نوم د مالیې اغیستلو نه ډډه وکړي. غونډه ټیکس میش زکه ورته یی چې محاصره خلک ته چې هغه د پورا دای په درخواست باندې د وزیرستان نه باندې ته به مور وروي او بیا واپس په درخواست باندې دای پوز داخلي شي په دا باندې 12,000 نه وخله 15,000 را سه ټیکس د میش ډیر پر زور مزامات کی سیاسی اتحاد شمالي وزیرستان و د وخت حکمرانون تداغه میز ریکویسٹ کی چې برای کرم وشول وزیرستان خو لیټ شو برای مهرباني په د حکیم خلک چې جمدی پوتې دی د ته سامان ورل شي په دا باندې د غونډه ټیکس خو نو خلی. او د جمعیت علماء اسلام حافظ فرهاد علي مشال ریډیو ته وویل چې د شمالي وزیرستان انتظامیه دي په پوځي عملیاتو کې د وران شوي کورونو او بازارونو د سامانونو حفاظت وکړي. څومره بازارونه دي دای وران کړل، د بازارو سره چې څومره ملحقه آبادی دي کورونه دي داور نوي بیا خرڅوي بهر راوباسي یا بنو تر راوباسي یا سپینوام تاوړي او یا شوي تاوړي. موږ د کورونو سامان د دکانونو سامان سریا او خخت څه شي چې دا بهر ته لاړ نشي نه بنو ته نه بلې لګیتا دا د شمالي وزیرستان د دغه مظلوم عوامو حق ته دا د خپل ځای ورته پاتې شي. مهرباني ده.